ننګرهار ولایت اړوند په بېلابېلو سیمو کې د روانو بارانونو، بادونو او سیلابونو له وجې د کروندګرو رسېدلي فصلونو ته درانه زیانونه رسېدلي. کروندګر وایي چې حکومت او خیریه موسسې دې ورسره جدي مرستې وکړي. بارانونو، سیلابونو، طوفانونو دا ځمکې دغسې کړي دي، د لوګانې چپه کړي، پولې وړي دي، ټول غنم یې خراب کړ. دغه سیلابونو او دا بارانونو په موږ دلته دا دغه ویوړو، دا پټي ټول رانه ویوړه، دا تالې راوتي، دا هغه سر نه داسې دا پټي وګوره داسې وړي ټول له مخې. او به زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرستې وکړي. دا به موږ بل لور ته د چپرهار ولسوالۍ اړوند د تیرلی د کلي قومي مشران وایي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د ستونزو سره مخ وي او ان ډېری زده کوونکي د ښوونځیو او مدرسو پاتې وي. دوی وایي چې په شخصي لګښت یې یو اندازه پل جوړ کړی او که حکومت او خیریه موسسې یاد پل اساسي جوړ کړي نو د دوی ستونزې به حل شي. طوفاني باران له امله زموږ دا کور ویجاړ شو. دې کې ټول د کور اسباب او سامان ورلاندې شو. په دې کې زموږ یوه ورېران ټپي ده شدیده او په کلینیک کې پرته ده او د کور ټول اسباب د منځه لاړو. نیم د خور نه دې غاړه، نیم هغه غاړه دی. هغه غاړه خلک چې دي هغې هېڅ امکانات نه لري چې دې غاړه راواوړي. خلکو په مالي لګښت باندې یو ناچیزه غوندې پول جوړ کړی، خو هغه مګر د استفادې وړ نه دی. داسې خلک پرې تللی شي لکه ځوانان هلکان، نو پورته عمر خلک چې دي هغه هم په دغه پول نشي تللی ځکه چې دې کیبلونه پراته دي. د سیلابونو راله هغه ډېر په حکومت نه دا غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي. د چپرهار ولسوالۍ ځایي ولسوال وایي چې د روانو بارانونو له وجې کروندګر زیانمن شوي او له دوی سره یې خپل ستونزې د حل په موخه شریکه کړي. دی وایي چې د دې ولسوالۍ اړوند بېلابېلو سیمو کې د کرنې، بیا رغونې او ان په ډېری نورو برخو کې ورسره همکاري کړې. خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې د دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلي دي، والونه یې ولیدلي دي، ځمکې وړي دي سیلابونو. په ننګرهار کې د تیرو 4 ساعتونو ورښتونو له امله 2 تنه شهیدان او 9 تنه ټپیان دي. د جلال آباد ښار 9 ګونو ناحیو او ولسوالیو کې یو شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې تخریب شوي چې له سروې وروسته به ټولو زیانمنو شوو کورنیو سره لازمې مرستې وشي. د یادولو ده چې د چپرهار ولسوالۍ اړوند بېلابېلو سیمو لپاره د ځایي چارواکو له لوري د 15 پلونو د جوړېدا غوښتنه له مرکزي حکومت شوې چې خلک یې ژر د جوړېدا غوښتنه کوي.